نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين او مدین والو ته موږ د هغوی رور شعیب ولېږلو. هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي کوئ، دغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته. ستاسو د رب د طرف نه صفا لاره ښوولې شوې ده، نو پیمانه او طول پوره کوئ. خلکو له د هغوی په څیزونو کې تاوان مه ورکوئ او په ځمکه کې فساد مه کوئ. هر کله چې د دې اصلاح شوې ده هم په دې کې ستاسو خیر دی که تاسو واقعي مؤمنان یې. او د ژوند په هره لاره کې د ډاکوانو په شان مه کښېنئ چې خلک یې رول او مؤمنان د الله د لارې نه منع کول شروع کوي او د نیغې لارې په کږولو پسې ولګئ. یاد کړئ هغه زمانه کله چې تاسو لږ وئ بیا الله تاسو ډېر کړئ او سترګې وغړوئ او وګورئ چې په دنیا کې د فساد کولو والو خلکو څه انجام شوی دی. که چېرې په تاسو کې یوه ډله په هغه تعلیم باندې چې په هغې سره زه رالیږلی شوی یم ایمان روړي او بله ډله ایمان روړ نه وړو، نو تر هغه پورې صبر کوئ چې الله زموږ په منځ کې فیصله وکړي او هغه د ټولو نه ښه فیصله کولو والا دی. دلته قوم مدین طرف ته د حضرت شعیب علیه السلام د رالیږلو ذکر دی. د حضرت ابراهیم زوی و چې د هغه د درېیمې بیبي نه پیدا و، د اهل مدین په نسل کې و. دا قوم د بحر احمر په عرب ساحل باندې آباد و. دې خلکو هم الله منلو، ځان ته دین ابراهیمي والا ویل، خو د خپل وخت د مسلمانۍ باوجود چې دې قوم کې خاص طور باندې کومې غلطې خبرې عامې شوې، په هغې کې په ناب تول کې د کمی جرم شامل و. د ابراهیم علیه السلام نه 500 کاله پس دا خرابي راغله. د پیغمبر په قوم کې دا خرابي هغه وخت پیدا کیږي چې کله قوم د پیغمبر تعلیمات هیر کړي او په دین کې د ځان خبرې شامل کړي. مخکې چې د څومره قومونو ذکر راغلی دی هغه ټولو قومونو سره همداسې شوي وو چې اول خلک په سمه لار وي، بیا ورو د الله کتاب سره تعلق کمزوري شي او دغه تعلیمات شاته پرېښودل د دنیا په محبت کې غرق شو او د دین په نوم ډېر داسې کارونه شروع کړل چې کم په دین کې نه وو، د دین حصه نه وو او څه دلیل نه وو. نو په دې وجه په هغوی کې خرابي پیدا شو. دې نه علاوه په هر قوم کې څه خاص اخلاقي بیماریانې پیدا شوې، څنګه چې د حضرت لوط علیه السلام قوم په یوه مخصوصه خرابۍ کې ونښتو، دغه شان د حضرت شعیب قوم نه د هغه نه پس د لین دین او د دیانتدارۍ صحیح پیمانې قایمولو احساس ختم شو. په دې وجه الله تعالی هغوی ته پیغمبر راولېږلو، قوم ته نصیحت وکړو، خو د هغې څه نتیجه راووته؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. دغه د قوم سردارانو چې د خپل لوی په غرور کې مبتلا وو هغه ته وویل چې اے شعیب مونږ به تا او هغه خلک چې تاسو سره ایمان وروړي دي د خپل کلی نه وباسو او یا به تاسو زموږ ملت ته واپس راځئ. شعیب جواب ورکړو آیا په زور به مونږ راولئ؟ اگر که مونږ راضي نه یو مونږ به په الله باندې دروغ ویلو والا شو که مونږ ستاسو ملت ته واپس راغلو. هر کله چې مونږ له الله د دین خلاصي راکړې دي یعنی په هدایت راکړو باندې زمونږ د پاره دې ته واپس کېدل خو اوس اړو ممکن نه ده بغیر د دینه چې زمونږ رب الله داسې وغواړي. زمونږ د رب علم په هر څیز باندې خور دی، هم په هغه باندې مونږ اعتماد وکړو. ای رب زمونږ او زمونږ د قوم په منځ کې ټیک ټیک فیصله وکړه او ته ښه فیصله کول والای. ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. یاد لرئ چې هر څومره پیغمبران راغلي دي هغوی د هغه وخت سوچ او فکر والا خلک خاص طور مخاطب کړي دي. د هر یو پیغمبر مخالفت به هم د هغه وخت اوچت او مالدار خلکو کولو. هغوی په دې فخر کې مبتلا وو چې موږ زیات سمجدار یو او عقلمند خلک یو او ځان یې په حق ګڼلو او خپل هم د داسې سوچ په وجه به عموما د پیغمبرانو کلام باندې زر نه پوهېدل. موږ ګورو چې هر پیغمبر چې خپل پیغام رسولو نو د قوم غټو خلکو چې په علم یا مال کې یا په دنیا کې پس اوچتو عہدو وو هغوی د دې پیغام نه انکار وکړو. نو موږ ګورو چې د هغه خلکو څه جرم یا قصور وو، د هغوی دا قصور وو چې هغوی دا پیغام په صحیح او د رښتیا په نظر ونه کتو او پیغمبر او د هغوی ملګري یې په دې مجبور کول چې زموږ طریقې باندې دې چلیږي. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. دغه د قوم سردارانو چې دغه د خبرو منلو نه انکار وکړو په خپلو کې وویل که تاسو په شعیب پسې لاړئ نو تباه او برباد بشئ. ظاهره ده چې کوم خلکو ته دا دنیا بس هر څه ده، نو که داسې خلک څوک سمې لارې ته راولي یا داسې تعلیم ورکوي چې دنیا کې څه قرباني کول غواړي نو داسې خلک دا تعلیم ځان له نقصان ګڼي. خو وشوه داسې چې یو یې رول والا افت هغوی راګیر کړل او هغوی په خپلو کورونو کې پړ مخې پرېوتل. کوم خلکو چې شعیب علیه السلام دروغجن وګڼلو هغوی داسې روږ شو لکه چې هغوی په هغې کورونو کې ډوسېدلي نه وو. چا چې شعیب علیه السلام دروغجن وګڼلو په آخر کې هم هغوی برباد شو او شعیب علیه السلام د هغوی د کلو نه ووتو او دی ورته وویل چې ای زما د قوم وروڼو ما د خپل رب پیغامونه تاسو ته درو رسول او ستاسو د خیرخواهي حق مې ادا کړو. اوس زه په هغه قوم باندې څنګه افسوس وکړم چې هغوی د حق قبولولو نه انکار کوي. یاد لرئ چې هر څومره پیغمبران راغلي دي د دې ټولو پیغمبرانو په واقعاتو کې د تمامو قومونو په واقعاتو کې یو څیز خاص طور قابل ذکر دی چې پیغمبر راځي خپل پیغام وروړي د هغه قوم مشران انکار کوي. خپلو کې یو کشمکش شروع شي، شروع کې داسې ښکاري چې پیغمبر او د هغوی ملګري به همیشه دپاره ختم شي، خو آخر کار څه وشي؟ هغه وړه ډله یا ګروپ چې تعداد کم هم وي خو هغوی اخر کې کامیاب شي او د هغوی مقابله کې پوره قوم ختم شي. د دې نه موږ ته څه نصیحت ملاویږي چې که حق والا لږ هم وي خو کامیابي هم حق ته ملاویږي. اگرچه چې وختي طور څه پریشانی او ازمایښونه راشي خو همیشه انسان له خپل دایره کې د حق ملګرتیا کول پکار دي. که اکثریت دې نه انکار هم کوي او یا د وخت او رواج او د طریقو خلاف هم ځي خو اخر به کامیابي د حق والا ته پاره وي. وما ارسلنا في قرية من نبي الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون.
دا صحیح چیرې نه دي شوی چې موږ یو کلی ته نبی لېږلی وي او دا کلی په خلکو اول تنګسیا او سختی نه وی راوستي د دې غرض لپاره چې کې دي شي هغه عاجزي اختیار کړي بیا موږ د هغه بدحالي په خوشحالي کې بدل کړه تر دې پورې چې هغه خطر کې وکړه او دا خبرې شروع کړې چې زموږ په مشرانو باندې هم خې او خراب ورځ راغلي دي نو اخر دا چې موږ هغه ناڅاپه راونیول او هغه د ځان خبر هم نشو دا الله تعالی دا طریقه ده چې هر کله پیغمبر را لېږي نو ورسره په قوم باندې ازمایښ هم راولي چې خلک نه مني نو د هغه د انکار او تکبر باوجود په هغه ښه حالات هم راځي چې څوک عقل او سوچ نه کار نه اخلي هغه د تنګې د ازمایښ نه هم سبق نه اخلي او د خوشاله د ازمایښ نه هم نصیحت نه اخلي او دا حال د هر دور د منافقانو وي حدیث دی مؤمن باندې مصیبتونه راځي تر هغه پورې چې هغه د ګناهونو نه پاک شي خو د منافق مثال د یو خر دی چې هغه نه پوهیږي چې خپل مالک څه لپاره اوتړلم او ولې کولا وکړم نه د تکلیف نه سبق اخلي او نه په خوشاله کې خپل رب یادي همدغه شان چې قومونه هلاک کول وي هغه په دوه طریقو ازمایښ کې راځي او بیا هم دینه عبرت نه اخلي الله تعالی په انسان ازمایښ اصل راولي ځکه چې د دوی د زړه نرم شي او دوی الله تعالی طرف ته رجوع وکړي خو چې څوک سبق نه اخلي الله ورله ډیل ورکوي چې څومره په ورانو چارو اخته شي او اخر راګیر کی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض کچری د کلو خلکو ایمان وروړي وي او د تقوا په لار تللی وي نو موږ په هغه باندې د اسمان او د ځمکې نه د برکتونو دروازې پرانستې وي خو هغه دروغ وګڼلو نو موږ هغه د خپل بد عمل په حساب کې راونیول عام طور د خلکو دا خیال وي چې کدين طرف تراشو نو صرف مشکلات او قربانیاں به وي ټیک دا چې اول هر کار کې مشکلات وي خو ان مال اوس یسرا بهشکه تنګ سره اساني هم شته د الله تعالی وعده ده چې د دین ایمان او د تقوا په نتیجه کې دنیا کې هم انسان ته خوشحالي نصیب کړي شي خو چې خلک د الله په وعده یقین نه لري هغه دروغ غني نو اخر کې هم رانیول کیږي اف امن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون نو آیا اوس غني د کلو د خلکو دا تسلی راغله ده چې زمونږ عذاب په دوی ناڅاپه د شپې نه راځي کله چې دوی ود پراته وي انسان له هر وخت د الله یره پکار ده معلومه نه ده چې کوم وخت به د الله په گرفت کې راځي یعنی ژوندۍ د الله په یره کې تیرول پکار دي یا غني د دوی دا تسلی راغله ده چې زمونږ عذاب په دوی ناڅاپه د ورځې نه راځي کله چې دوی په لوبو کې مشغول وي آیا دا خلک د الله د پټ تدبیر نه بیغمه دي حالکه د الله د پټ تدبیر نه هغه کوم بیغمه وي چې هغه تبا کېدو والا وي کم خلک چې د تیر شوی خلکو نه رستو د ځمکې وارثان کیږي نو آیا هغه ته د خبرې هیڅ سبق ورنکړو چې کچېره موږ وغواړو نو هغه به د خپل ګناهونو باندې رانیول شو خو هغه د عبرتناکو خبرونه بے پروايي کوي او موږ د هغه په ژوند باندې مهر لګو بیا هغه هیڅ نه اوري پس مکه هر ځل بیا داسې کیږي چې یو قوم ته عزت ملو شي خوشحالي او دولت نصیب شي خو بیا یو وخت زوال راشي یو قوم لري شي او د هغه په ځای یو نوې قوم راشي او د اولنی قوم په ټولو وسایلو قبضه وکړي دا سلسله پس مکه بیا کیږي تاریخ د داسې واقعیاتو نه ډک دی که تاسو د اول قومونو او ملکونو حالات وګورئ نو چیرې داسې نه دي شوی چې یو قوم له عروج او ترقی ملو شوی وي او هغه ته زوال نه وی راغلی عروج او زوال دواړه یو ځای وي هم د انسانانو لپاره او هم د قومونو لپاره بالکل داسې چې څنګه هر ورځ نور ښکار کیږي او بیا ماخام ډوبېږي دا د فطرت قانون دی ځکه چې دا دنیا د چا میراث یا جاگیر نه دی دلته هر بنده یو امتحان لپاره راغلی دی هر یو ته موقع ملاويږي وخت او مهلت ورکړي کیږي او دا کته کیږي چې د وخت نه څوک څومره فائدہ اخلي چې هغه مهلت پوره شي نو ټول وسایل تنه واپس واغشتل شي دغه د الله د طرف نه یو خاص نشانی هم ده چې الله تعالی د خپل وجود او د خپل طاقت خلکو ته احساس ورکړي خلک په خپل ځان کې خپل ترقه کې خپل دنیوي ژوندۍ کې خود مختار نه دي د هیڅ مالک نه دي اصل مالک الله تعالی دی اصل اختیار هم الله سره دی حقیقت کې لوی هغه دی خو عام طور داسې کیږي چې انسان ته لویواله او ترقی ملو شي نو اصل مالک ته هیر شي او ځان ته په تکبر کې شي دا چې ټول متکبرینو له د دنیا د عروج او زوال نه سبق اغشتل پکار دي او چې هم خپل حقیقت نه دی هیرول پکار چې موږ د دنیا ته صرف د امتحان لپاره را لېږل شوی یو تلک القرى نقص عليك من انبائها دا قومونه چې دا کیسې مونږ ته اورو ستا په وړاندې د مثال په تور موجود دي د هغه رسولانو هغه ته صفه نه خروړلې وي خو هغه چې یو ځل یو سیسته دروغ ویلی وو بیا د هغه منلو والا نه وو ګوري دغه شان مونږ د حق نه د انکار کولو والا خلکو په ژوند باندې مهر لګو مونږ په هغه کې په اکثر خلکو کې د وادي وفا نه لیدله بلکې دام ولیدل چې اکثر خلک فاسقان دي ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها بیا دغه قومونو نرستو چې برای ذکر کړی شوی دی مونږ موسی علی السلام د خپل نخو سره فرعون او دغه د قوم سردارانو ته ولیکلو خو هغه هم زمونږ د نخو سره ظلم وکړو نو وګوره چې دغه سم مفسدانو سره انجام شو موسی علی السلام وویل اے فرعون زه د کائناتو د مالک د طرف نه رالیږل شوی یم زما منصب دا دی چې د الله په نوم د حق نه بغیر بل هیڅ خبره ونه وایم ما تاسو د رب د طرف نه د ماموریت صفه دلیل جوړ دی نو ته بنی اسرائیل زما سره اولېګا د حضرت موسی علی السلام د نبوت دوه مقصد وو اولنی فرعون او داوی قوم ته د حق پیغام ورکول او د الله عبادت طرف ته راوستل او دویم بنی اسرائیل د فرعون د غلامانو آزادول قال ان كنت جئت بآية فأت بها فرعون ویل کته څنګه خروړې وي او په خپل داوا کې رښنی نو هغه وخایا موسی علی السلام خپل همسا وګرځوله او یو دم بیا هغه یو جندي اژدها وو هغه خپل لاس خپل جیب نه راوستلو او هغه د ټولو قتل والو په مخ کې زلیدو صفه نشانیانه چې دای ولیدل نو د فرعون د قوم سردارانو په خپلو کې ویل یقینا دا سړی ډیر ماهر جادوګر دی یعنی د خلکو عام طور دا حال وي چې د پیغمبرانو معجزات په خپل سترګو لیدلې وي هغه هم نه مني او غیله د جادو نوم ورکي
او چې کوم د عقل دلیلونه د الله د کتاب په ذریعہ ورته پیش کړي نو هغه ته د ساحر او د کاهن خبرې وي. اصل خبره دا ده چې څوک منل نه غواړي هغه لسل بهانې دي. چې څوک د حق خبرې په تلاش کې شي د حق طلبګار وي او شوق لري هغه ډیر زر حق پیژني هغه ته هیڅ ګران نه ده. او یو بل طریقه چې د خلکو پاتې شوی ده هغه دا ده چې څوک د حق پیغام وروړي هغه باندې داسې الزامونه ولګي چې د هغه خبره بے وزن شي. همدا طریقه هغه سردارانو هم وکړه او ویل یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون. دی غواړي چې تاسو د خپل ځمکې نه وباسي. حالکه هغه خو بنی اسرائیل بوتل غوښتل فرعون او دغه قوم خو هلته نه وستل غوښتل. حضرت موسی علیه السلام دا خو نه ویل چې د دې لپاره راغلی يم چې تاسو وباسم او په خپل د دې ځای بادشاہ جوړ شم. خو هغه خلکو د موسی علیه السلام تعلیم ته د هغه پیغام ته بدل معنی ورکړي. فماذا تأمرون نو اوس وایي چې څه وکړو. قالوا ارجع واخاه وارسل في المدائن حاشرين. بیا هغه ټولو فرعون ته دا مشوره ورکړه چې دی او د ضرور په انتظار کې اوساته او ټول خارونو ته نوکران ولېګا چې هر پوهه جادوګر تا تراولي. نو جادوګران فرعون ته راغلل. هغه وویل کومه غالب شو نو موږ ته خو به د دې بدله ضرور ملاويږي کنه. فرعون ورته په جواب کې وویل او تاسو به د دربار مقربین خلک یې. بیا هغه موسی عليه السلام ته وویل ته غورځه او کومه وغورځو. موسی عليه السلام جواب ورکړو تاسو یې وغورځوي. چې جادو کې عموما دا تاثیر وی چې نظر بدلی وکړي شي یعنی د هر څه حقیقت په نظر کې بل شان ښکاري. موږ موسی عليه السلام ته اشاره وکړه چې وګورځو خپل همسا د غرزولو سره په هغه سات د هغه د دروغ جادو تیرول شروع کړل. موسی عليه السلام له دا معجزه ولې ورکړې شوې وي ځکه چې د فرعون په قوم کې جادو ډیر عام وو چې ماحول کې کم شي ډیر اهم وي او د خلکو په ذهن هغه خبره ډیره حاوی وي هم په دغه په نسبت پیغمبرانو له معجزه ورکیږي. مثلا د عیسی علی السلام په زمانه کې د طب یعنی د طبيبانو ډیر عروج او شهرت وو. نو په دې وخت عیسی علی السلام په طب دنیا حیران کړه. لا جواب وکړه. موسی علیه السلام له چې کومه اسا یعنی همسا ورکړې و نو هغه ټول سحر وخړو او خلک یې لا جواب کړل. خو چا چې نه منل هغه نه منل. نبی صلی الله علیه وسلم له سم معجزه ورکړې شوی و قران پاک. ځکه چې اهل عرب هغه وخت په شعر او شاعرۍ کې ډیر اوچت وو په دې کې ډیر ماهران وو. په بحث او مباحثه کې به بل لا جواب کړو. قران چې راغلو نو هغه خلک یې لا جواب کړو. خو بیا هم چې چا نه منل هغه نه منل. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. په دې طریقه چې کم حق وو هغه حق ثابت شو او چې څه هغه جوړ کړی وو هغه باطل پاتې شو. فرعون او دغه مرګري په میدان کې لاندې یعنی مغلوب شو او د فتح حاصلولو په ځای الټه ذلیل شو. او د جادوګرانو حال دا شو لکه چې سسیز د دننه نه هغه په سجده کې را پریوزول او ویل مونږه اومنو رب العالمین هغه رب چې موسی علی السلام او هارون علی السلام یې مني. فرعون ویل آیا تاسو زما د اجازه نه مخکې په دې باندې ایمان وروړو؟ یقینا دا یو پټ سازش وو چې تاسو په دې شاهي ښار کې په دې غرض کړی وو چې د دې وطن خلک د اقتدار نه بے دخل کړي. خدانو د دې نتیجه به درته اوس زر معلومه شي. زه به تاسو لاس او خپې د بدل طرف نه پریکم او دا غي نرسته به تاسو ټول په سولي وخېجم. او وی ورله جواب ورکړو په هر حال کې مونږ خپل رب ته روان یو. ته مونږ وجل غواړي نو وجه مرګ واسه اومشته د دې نه څه نقصان نه کیږي. دا وی صحیح ایمان چې د بندنه د مرګ را ختم شي. نو چې د حق په لار کې ژوند لاړ شي نو د همیشه ژوندۍ به ملو شي. د شهادت مرګ د مقابله کې خو نور نقصان ډیر کم دی. ته چې په کومه خبره زمونږ نه بدله اغشتل غواړي هغه د دینه بغیر بل هیڅ نه ده چې زمونږ د رب نخي بل زمونږ مخه تراغلي نو مونږ په ایمان وروړو. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اے رب په مونږ صبر ووروا او مونږ د دنیا نه په داسې حال کې واخله چې مونږ سافر ما بردار یو. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك والهتك. فرعون ته د خپل قوم سردارانو وویل آیت به موسی او دغه قوم هم داسې پریږدي چې په ملک کې فساد خوري او اغستا او استاد معبودانو بندگی پریږدي. فرعون جواب ورکړو زه به د هغوی ځامن وجنم او د هغوی ښځې به ژوندۍ پریږدم. په هغوی باندې زموږ مضبوط اقتدار دی. موسی خپل قوم ته وویل د الله نه مدد غواړي او صبر کوي. زمکه د الله ده په خپل بندگانو کې چاله ورکول غواړي هغه د هغه وارث جوړي او اخري کامیابی د هغه چا ده چې د الله نه په یره کار کوي. د هغه د قوم خلکو وویل ستاسو راتلون مخکې هم مونږ ته تکلیف را رسول کېدو او اوس ستاسو راتلون وروسته هم مونږ ته تکلیف را رسول کیږي. هغه جواب ورکړو نږدې د هغه وخت چې تاسو رب تاسو دشمن هلاکي او تاسو په ځمکه کې خلیفګان کی او بیا ګوري چې تاسو څنګه عملونه کوي. مونږ د فرعون خلک د ډیرو کلونو پورې د قحط او د پیداوار په کمی کې راونیول د پاره د دې چې هغه له هوش راشي او ځان سم کی. څنګه چې اول ذکر شوی دی چې پیغمبر راځي نو په خلکو ازمایش راځي سخت وخت راځي. څنګه چې مکه کې قحط راغی سنور ازمایشونه چې د هغه زړه نرم شي او الله طرف ته شي په خبره پوي شي. خو عام طور سکیږي چې سخت زړونه بیا هم نه نرميږي. خدای دا حال وو چې کله به زمانه راغله نو ویل به چې مونږ هم د دې مستحق یو او کله به خراب زمانه راغله نو موسی علی السلام او دغه مرګري به د ځان لپاره سپیره غړل. او حال دا دی چې په حقیقت کې د هغه سپیرواله خدای الله سره وو خو په هغه کې اکثر خلک بے علم وو یعنی د حقیقت منلو والا نه وو. او موسی علی السلام ته ویل چې کته په مونږ باندې د جادو چلولو لپاره هر څومره نه خروړي خو مونږ تاسو خبره منلو والا نه یو. اخر دا چې مونږ په هغه باندې طوفان اولېګلو. اوس دا چې کومه جمله ده وقالو مهما تاتنا به من آیه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. مونږ لکه هر څه نشانی وروړي مونږ ستا خبره نه منو. د دې نه څه پته لګي چې څوک اراده وکي ک اغله هر څه دلیل ورکي هر معجزه ورته اوخای منی بنا. دلته دا خبره ښکار کیږي چې الله تعالی چاله هدایت ورکي او چاله نه ورکي. مونږ په قران کې بار بار دا ګورو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. مطلب دا چې الله تعالی چاله هدایت ورکي او چاله گمراهي. ډیر خلک وایي چې مونږ له الله هدایت نه راکې نو څنګه به په هدایت شو. دا قانون دی چې د هدایت غونډه قیمتي شي اغله ورکړي کیږي چې څوک د دې شوق لري طلب لري. دا هغه نعمت دی چې به تل بنه ملاويږي. د دې لپاره د سناسه درجه طلب ډیر ضروری دی چې کوم
کم خلک د الله تعالی په لار تلو کې مشکل محسوس کوي نو کله حالات بهانه کوي کله معاشره او ماحول او کله شیطان او ویله سوچ پکار دی چې دا ټول سيزونه خو په خپل ځای دي خو زما د نن سهال دی زما تمنا څه ده او طلب څه دی زما په زړه کې د الله تعالی محبت څومره دی د الله د راضي کولو څومره جستجو ده نو چې څومره طلب وي هغه عمره به د الله مدد ملاويږي فارسلنا عليهم الطوفان چې وی منلو ته تیار نه وو نو بیا په هغه باندې الله تعالی نور ازمایښونه او عذابونه راوستل اخر دا چې موږ په هغه باندې طوفان اولېګلو کې دي چې مراد د سخت باران طوفان چې ګلای هم ورسره وي ول جراد داسې ملخان چې د هغه فصلونه ختم کړل والقمله داسې سپګي یا چنجي چې غلې د نن په دننه اوخړه ودفادیا یعنی چندخ ودمه او وینه وی چې اوبو کې د خوراک سيزونو کې مختلف سيزونو کې به وینه پیدا شو آیات مفصلات یعنی دا نشانیانې جدا جدا کلو راغلي فاستكبر بیا هم دا غوی تکبر مات نشو هغه تکبر وکړو وکانو قوم مجرمین او هغه مجرم خلق وو کله چې په هغه باندې مصیبت راغی نو ویل به اے موسی دا ته کوم منصب د الله د طرف نه حاصل دی دا غي په بنیاد باندې زموږ په حق کې دعا وکړه په خپل په دعا هم ځان نستړی کولو موسی عليه السلام ته ویل چې ته موږ له دعا وکړه او نور څه کپه دې ځلته زموږ نه دا مصیبت لري کړو نو موږ به ستا خبره ومنو دا هڅه یو حجت وو منل خو بینه او بنی اسرائیل به تاسو سره ولیکو د دروغ واده خو چې کله به موږ د هغه خپل عذاب د څه وخت پورې لري کړو چې هغه وخت به هغه په هر حال کې رسیدو ولاو نو په هغه سات به هغه خپل وادي نه ووړېدل دا ټول نشانیانې یو دم نه دی راغلي یو نشانی بیا دویمه بیا درېمه چې کې دي شي چې دوی هوش کې راشي د مصیبت په وخت به موسی عليه السلام ته ویل زمونږ وعده ده دې تکلیف نه مونږ خلاص کا بیا چې څنګه وای خو چې تکلیف به ختم شو بیا په زړه طریقه شو نو چې یو قوم بار بار موقع ملاوي دونه پس هم ځان سنبال نکي نو غټ آفت راتلل خو بیا لازم دی بیا دا غي ته مونږ بدله واغشتله او ویم په سمندر کې ډوب کړل نور به بیا څه کېده چې په نشانیانو په عذابونو او په پویدلو پوی نشو نو داسې قوم ته په دنیا کې د اوسېدو څه حق دی ځکه چې دا مفسد خلک دي او دوی د ځمکې نظام خرابوي دا دنیا الله دې له پیدا کړې ده چې مخلوق دې د الله عبادت گزار وي چې د الله احکامات نه مني او ته د دې نعمتونو د حاصلولو څه حق دی او دا وی په ځای مونږ هغه خلک چې کمزوري ګڼل شوی وو د هغه ځمکې د مشرق او د مغرب وارثان کړل کوم چې مونږ د برکتونو نه ډک کړي وو دغه شان د بنی اسرائیل په حق کې ستاسو د رب د خیر وعده پوره شو ځکه چې هغه د صبر نه کار غشتلی وو او د فرعون او دغه د قوم هغه ټول هرڅه چې جوړول به او پورته به خېجول مونږ برباد کړل چې هغه به جوړول او خېجول یعنی د ترقې ټول علامتونه ټول نشانیانه یعنی چې خپل دنیا سمبالولو والا لاس پاتې نشي نو هغه ټول سيزونه تباہ برباد شو بنی اسرائیل هم د سمندر نه تیر کړل بحر احمر طرف ته اشاره ده بیا هغه روان شو او په لار کې په یو داسې قوم ورغلل چې د خپل یو څو بوتانو سره مضبوطه مینه جوړه شوې و هغه ویل اے موسی زموږ لپاره هم داسې یو معبود جوړ کا لکه څنګه چې د دې خلکو معبودان دي الله پاک دومره لوی فضل وکړو دومره انعام په وکړو چې د فرعون د غلامانو نجات ورکړو جسمانی طور خو هغه آزاد شو خو ذهني غلامی نه آزاد اندرونی طور باندې یعنی زړه کې هم هغه شرک کې مبتلا وو یا هم د هغه نه متاثر وو او مرعوب وو پس سیس کې چې هغه خپل حاکم قوم اخته شوی لیدل وو موسی ویل تاسو ډیر د ناپوهیتا خبرې کوي دا خلک چې په کومه طریقه روان دي هغه خو بربادېدو والا ده او کوم عمل چې دوی کوي هغه سراسر باطل دی بیا موسی عليه السلام ویل آیا زه تاسو لپاره د الله نه سوا بل معبود ګورم حالکه هغه هم الله دی چې تاسو له د دنیا په ټولو قومونو باندې فضیلت درکړي دي او الله فرمای هغه وخت را یاد کړئ کله چې موږ د فرعون والونه تاسو له نجات درکړو په دې حال کې چې تاسو به په سخت عذاب کې ساتلې تاسو ځامن به وجل او تاسو خزه به ژوندې پرې خودلې او په دې کې تاسو د رب د طرف نه تاسو لوی ازمایښت وو موږ موسی عليه السلام د دې شورز شپو لپاره کوه سینا ته راوغختلو او رستم ورپسې لس ورځې نور زیات کړې دغه شان دغه د رب مقرره موده پوره سلوي ورځې شو موسی عليه السلام چې تلو خپل رور هارون ته وویل چې سی ورته وویل کله چې جانشین جوړ کړو ته زمانه پس زما په قوم باندې خلیفہ شوي او ټیک کار کوه او اصله او ټیک کار کوه ولا تتبع سبیل المفسدين او د فساد پیدا کول والو په طریقه مزه دا د پیغمبرانو نصيحتونه او دا د پیغمبر د جانشینی طریقه موسی عليه السلام نه پس هارون عليه السلام د هغه جانشین وو دوه کارونه ورته حواله کړل اولنې اصلاح کول او دویم د فسادیانو خلکو په طریقو باندې چلیږي دا وی پیروي باندې کوي تاسو ګوري چې موږ هم د رسول الله سلام جانشین یو چې څه کار به اولنو پیغمبرانو کولو هغه کار اوس د تاسو صلی الله علیه وسلم د امت په حواله شوی دی په دې کې د داسې جماعتونو وی داسې خلک دی چې هغه خلک حق طرف ته راولي خیر طرف ته راولي هغه له پکار دي چې د اسلام په طریقه دی عمل وکړي او د مفسد خلکو پیروي نه کوي کله اصلاح کول والا انسان په خپل د فساد په طریقه روان شي د مفسدانو لار خپل کی نظمکه بیا هم د فساد نه ډکیږي ولما جاء موسی لمیقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك او کله چې موسی عليه السلام زموږ په مقرره نیټه راغلی وو او خپل رب ورسره خبرې وکړې نو هغه ارزو وکړه چې اے رب مال د لیدلو طاقت راکا چې زه ته وینم الله فرمایل ته ما نشې لیدلې ها لږ دې مخامخ غر ته وګوره که هغه په خپل ځای برقرار پاتې شو نو ته بیا ما ولیدل شي خبره دا ده چې موسی عليه السلام ولې اون لیدل خپل رب او دنیا کې ولې څوک خپل رب نشي لیدلې په دې وجہ چې دنیا کې هر شی محدود دی یعنی تر یو حد پورې دی د انسان عمر هم محدود دی د انسان صلاحیتونه هم محدود دي نو چې هر څه دومره حد کې دي نو هغه یو لا محدود شی څنګه کېدی شي خو په قیامت چې د انسان ټولې سنتي شي یعنی اهل جنت چې جنت تر ورسي نو هغه ته به دومره طاقت همت او صلاحیت ملو شي چې خپل رب بلی دی شي دا صرف جنت کې ممکن ده هغه نه اول نشي کېده
خو چې کله د غرب په غر باندې جلوه ښکاره کړه نو هغه زری زری کړو او موسی علی السلام بهوش را پریوتو چې کله په هوش کې راغی نو ویل چې پاک دې ستاسو قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين پاک دې ستاسو زه ته توبه وباسم او د ټولو نه اول ایمان وروړو والو کې زیم. قال يا موسى اني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. الله فرمایل اے موسی ما ته په ټولو خلکو باندې ترجیح درکړه او خوښ مې کړې چې زما پیغمبري وکې او زما سره خبرې وکې نو څه چې زه تعالی درکم هغه واخله او شکر وباسه. د دې نسبت لګي چې هدایت غونډه نعمت ملاويدو باندې د کتاب غونډه نعمت ملاويدو باندې پکار دی چې انسان ډیر زیات شکرګزار شي. د دې وروسته مونږ موسی عليه السلام له د ژوند د هر څانګې او د هر اړخ په حق له نصيحت او خو واضح هدایت په تختو باندې لیکل ورکړو. نبی صلی الله علیه وسلم له د جبرئیل امین په خله زبانی وحی راتله خو موسی عليه السلام ته لیکل کتاب ملاو شوی وو. یعنی قران لیکل نه وراغله تورات لیکل کتاب ملاو شوی وو او دا ورته ویل دا هدایت حکمونه مضبوط ونیسه او خپل قوم ته حکم وکړي د دې بهتر مفهوم پیروي دی وکي. ډیر زر به تاسو ته د فاسقانو کور او خام یعنی مخکې چې لاړ شي نو قديمي یعنی زړه آثار باندې به تیریږي. د هغه خلکو کورونه به ویني چې د الله نافرمانی کړي وو نو غیر به تاسو پته لګي چې د الله نافرمانی کول والو په دنیا کې څه انجام وي. زه به خپل نه خونه د هغه خلکو سترګې وړم چې هغه په ناحقه د ځمکې په مخ ځان غټ کړي. نو د تکبر په دنیا کې څه سزا ده چې انسان د حق پیژندونه محروم شي یعنی حق وی او دغه د نن د صلاحیت ختم شي او داسې انسان وي چې زه بالکل ټیکم حالکه هغه صحیح نه وي. دې سیزنه ډیر نقصان کیږي. خو هغه هر څنګه نه ویني خو هیڅ کله به ایمان رونړي کني غلاره د هغه مخه تراشي خو په هغه بنزي او کګلاره ورته په نظر راشي نو په هغه بزي. دا ځکه چې هغه زموږ نه دروغ وګڼلې او دا غي نه بے پروايي کوله. زموږ نه چې چا دروغ وګڼلې او د آخرت د پیښې نه انکار وکړو دا هغه ټول عملونه ضایع شو. آیا خلک د دینه بغیر سبله بدله مونږ شي چې څنګه هغه کوي او هغه څه به ورسره کیږي. د موسی عليه السلام نه وروسته دغه د قوم خلکو د خپل کالونه د سخي او شکل جوړ کړو چې دا غینه به د غوي د आवाज په شانتي आवाज راتلو. یعنی بنی اسرائیل په روانېدو کې خپل سرزر او د زرو کالی ځان سره واغشتل. عام طور داسې کیږي چې انسان کله یو علاقې پریدي یا هجرت کوي نو خلک روپے دولت یا زیورات ځان سره د اورو کوشش کوي. نو د بنی اسرائیل خزو هم داسې زونه اوچت کړو. اوس موسی عليه السلام خو کوه تور ته تللی وو خو سامری غونته او خيار سړي خلک په خپل خبرو متاثر کړل. د هغوی کالی او زیورات راغون کړو او دا غي نه یو داسې بوت جوړ کړو چې د سخي یعنی د غوا د بچی په شکل وو. په داسې طریقه چې هغه کې به هوا تیرېده نو اوازونه به راتلل. عام طور خلک د داسې سيزونو نه زر متاثر کیږي. هغه ته به د غوا یا د غوي په شان आवाज راتلو یعنی د عوام تماجبین په شان نفسیات وي. دغه شان دلته هم یو طرف ته د موسی عليه السلام واضح نشانیان خلکو په عقل کې نه راتلې دویم طرف ته د سامری سخي هغه مرو کړ یعنی متاثر کړ. آیا هغه نه کتل چې هغه ور سره نه خبرې کوي او نه ورته په سکار کې لار کوي خو بیا هم ته هغه معبود جوړ کړو او هغه سخت ظالمان وو. بیا چې ورته د خپل دوکه کېدو حال معلوم شو او وی کتل چې په حقیقت کې خو موږ گمراه شوي یو نو وی ویل چې لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. که خپل رب را باندې رحم ونکړو او موږ یې معاف نکړو نو موږ به برباد شو. ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا. د بل طرف نه موسی عليه السلام د غصه او د غم نه ډک خپل قوم ته واپس راغی. دراتلو سره ویل تاسو زمانه رستو ډیر خراب کار وکړو. تاسو دومره صبر ونه شو چې د خپل رب حکم انتظارم کړی وي. تخته وګرځولې او د خپل رور هارون د سر وختې راونیول او رايخ کړ. هارون ورته ویل ای زما د مور زویا د خلکو زه د باوکړم او نږدې و چې وجلې وي. ته دشمنانو له په ما باندې د خندا موقع مور کوا او د دې ظالمانو د ډلې سره ما شامل و. موسی عليه السلام سلويخ ورځې پس د کوه تور نه واپس راغی او تورات کتابه وروړو. نو بنی اسرائیل په شرک مبتلا شوی وو یعنی د الله تعالی د شکر کولو په ځای په غلطه روانه شوی وو. خدای هغه د فرعون د ظلم نه خلاص کړ نجات ورکړو خو هغه بیا په زړه طریقه شو. موسی عليه السلام په دې ډیر ناراضه شو غمجن او غمزده شو او دې وخت ورله ذهن کې دا خیال رالی چې شاید زما رور خپل ځمواري صحیح نه ده پوره کړې او کوتاهي کړې ده. قوم خو یې خو په غوسه کې رور راونیولو خو هارون چې خپل وضاحت وکړو چې ما په اصلاح کې څه کمی نه ده کړې نو موسی عليه السلام د غوسې نه منشو. دا وی د مؤمن غوسه چې په حق راځي خو چې وضاحت وشي نو بیا لاس ونیسي او د نفس تابع نه وي. غوسه هر چاله ورزي خدا قتل پکار دی چې په حق ده او په نه حق خو قبل سړي خبره صفا کی وضاحت وکي نو پکار دی چې د هغه په خبره د اعتماد وکي او غوسه باندې قابو وساتي او د خپل جنون د پاره د غوسه نه کوي په بل د زیاتې نه کوي. فورن د خپل ځان قابو کی څنګه چې موسی عليه السلام وکړو او د هارون عليه السلام د وضاحت نه پسې فورن سو وکړل دعا وکړه ځان له اورور لهم رب اغفر لي ولأخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين. اے رب ما او زما رور معاف کا او موږ په خپل رحمت کې داخل کا چې د ټولو نه زیات رحم کولوالای. همدا اصول مونږ ټولو له هم پکار دي چې یو بل سره غلط فهمي کې دي شي سره ګډه ناراضګي کې دي شي خو معاملې د وضاحت سره پکار دي چې ژوند مونږه صفا کو ځکه چې زمونږ هم پدې کې بلای ده د خېګړې خبره د نیکه خبره ژړه ته نه پریوزي کژړه کې خیرنوالي وي تیاروي چې غلط فهمیانې شکونه پزړه کې وي نو هغه ژړه کې نرمي نه وي د الله یره پکې نه وي د هغه په عبادت کې لذت پاتې نشي چې مونږ ته ودرېږي نو خیالات یو خو بل خوازي چې فلاني ما ته داسې ویلو مال پکارو چې داسې جواب مې ورکړی وي چې خیالات هم په ګډ وډ سر شي نو د عبادت ټول مزه خراب شي نو هم ځان ته نقصان شو سکون به نه ملاويږي که څوک ته دروغ وضاحت هم کوي نو ظاهر ته ګوره او معافقه الله تعالی معاف کول والا ډیر خوخي او بیا دیو نوی ژوند آغاز وکړه.
داسې کېدی شو چې الله تعالی شپږ میاشتې نور ساتلې او شپږ میاشتې شپه ساتلې، څنګه چې بعضې علاقو کې د نشانی په تور هم شته. خو د دنیا په یو لویه حصہ نیم وخت ورځ ده او نیم وخت شپه. هر ورځ یو نشانی ښکاره کوي. د شپې او د ورځې په اختلاف کې دا نشانی ده چې څنګه په ځمکه کله رڼا او کله تیاره وي، هم دغه شان د انسان زړه کې هم کله رڼا او کله تیاره وي، کله زړه خوشاله وي کله خفه وي. دنیا کې ژوند تیرولو لپاره او یو ښه پرسکون انسان جوړېدو لپاره ضروری ده چې انسان د زړه تیارې په رڼا کې د بدلولو کوشش وکړي او د زړه مسلسل صفائی وکړي. صرف دا نه چې یو بل معاف کړي، بلکې ځان له او بل له دعا هم کوي، او چې بل کس معافي وغواړي نو خپل رویه د داسې کې لکه چې بل نه څه قصور اړو شوی نه وو. ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. جواب ورته وشو کوم خلکو چې د سخینه معبود جوړ کړي دي او وی به ضرور د خپل رب په غضب کې راګیریږي. دینه پته لګي چې د شرک کولو والا نه الله تعالی ناراض وي او داغه غضب په نازلېږي او دنیا په ژوند کې بذلیل وي. د روح جوړولو والا خلکو له مونږ هم داسې سزا ورکو. وکذالک نجزي المفترین. بنی اسرائیل څوک وو؟ بنی اسرائیل مسلمان خلک وو. هغه کې د الله پیغمبر وو چې کله مسلمان قوم داسې افترا کوي، افترا څه ده؟ یو غلطه خبره د دین حصہ جوړول. داسې خبره د الله تعالی ناراضگی زیاتوي او داسې قوم له آخرت نه اول دنیا کې هم سزا ورکړي کیږي. کذالک نجزي المفترین. هم داسې چې افترا ده د دې حقیقت باندې د پوهېدو ضرورت دی. څه د شرک نشانات او طریقې زمونږ قوم مسلمانانو کې هم شته. افترا هغه شی دی چې کوم څیزونه دین کې په اصل کې نشته او هغه په دین کې شامل کی. او مشکل دا ده چې په لا علمه کې په نا خبره کې چې د بل غلطي وګورو نو بس ورپسې شو بدرت ورته وایو. اسلامي طریقه دا ده چې اول هغه پوي کو، نصيحت ورته وکړو، د هغه د غلطۍ احساس ورکو، خیرخواهي وکړو، دینه پس نور خبره راځي. نو تاسو ګورئ چې بنی اسرائیل د الله منتخب قوم وو او ته د الله تعالی پیغام ټول دنیا ته رسول وو. خو د هغه قوم څه طریقه شو چې د سخی عبادت خپل د دین حصہ کړه، ځکه الله تعالی ته ناراض شو. زموږ هم دا حال دی چې بعضی داسې قبرونه دي چې خلک ورته سجدي کوي، دا کار د دین حصہ ګڼي. خدا دین نه وي، دا ټول کارونه چې د دین په نوم کیږي دته افترا ویل شوی دي. والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. او کم خلک چې بد عمل وکي او بیا توبه وباسي او ایمان وروړي نو یقینا د دې توبه او ایمان نرستو ستاره مفعول والا او رحم کول والا دی. بیا چې کله د موسی علی السلام غوسه سړه شو نو هغه تختې راوچت کړي چې په عبارت کې هدایت او رحمت وو. یعنی تورات کې دوه څیزونه ویل شوي دي، هدایت او رحمت. دا د الله تعالی خاص کرم دی چې موږ له کم تعلیم راکړی دی، هغه موږ ته هم سم لار ښیي چې دا ناجایز دي او دا جایز دي. د سره سره د کتاب کې د یو سکون او خوشاله پیغام هم دی، رحمت هم دی، د لستو یعنی د تلاوت اجر هم دی، ثواب هم دی، درجات بلندی یعنی اوچتواله هم دی. دا خاص کرم دی چې موږ دا لولو نو هم دا پته لګي چې د خدای څخه خوښ دي او پس ناراضه کیږي او هم ورسره بونس دی او هغه څه دي چې سکون او خوشحالي یکسوئی او اطمینان نصیب شي. هم دې ته رحمت وای. دا ټول د چا لپاره دي؟ للذین هم لربهم يرهبون. د هغه خلکو لپاره چې هغه د خپل رب نه یریږي او هغه د خپل قوم نه او یا د نسړي د دې لپاره خوښ کړل چې هغه د هغه سره زموږ مقرر شوی وخت لراشي. هر کله چې دا خلک یوې سخت زلزلې رونیول نو موسی علی السلام عرض وکړو، ای زما رب چې ستا خوښه وه نو مخکې د دوی او زه هلاک کولی شو، آیا ته به مونږ ټول په هغه ګناه کې هلاک کړې چې هغه په مونږ کې یو څو بېوقفانو کړې وه؟ دا خو ستا یو ازمایش و. د دې په ذریعه چې ته څوک غواړې هغه په ګمراهۍ کې اخته کړې او چې چاته غواړې نو هدایت ورته کړې. زمونږ سرپرست خو هم ته نو بس مونږ معاف کړه او په مونږ باندې رحم وکړه. ته د ټولو نه زیات رحم کولو والی. انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. او زمونږ د پاره د دې دنیا خیګړه هم ولیکا او د آخرت هم مونږ ستاسو طرف ته رجوع وکړه. جواب وشو، سزا خو چې زه چاله غواړم هغه لور کوم، خو زما رحمت په هر څه باندې خور دی او دا وزه د هغه خلکو په حق کې لیکم څوک چې د نافرمانۍ نه ځان ساتي، زکات ورکوي او زما په آیتونو باندې ایمان وروړي. یعنی خاص طور رحمت د هغوی لپاره دی چې په زړه کې د الله یری وي، چې تقوا وي او زړونه د الله د خوف په وجه د بدن او د ګناه نه بچ کېدو ته تیار وي. نمبر 2 چې خپل مال خرج کړي، یعنی د زړه د پاکیزګۍ سره د مال پاکیزګي، د عملی ژوندۍ پاکیزګي هم، او بیا دا چې زما آیات باندې ایمان لري او په ټول دین هم. الذين يتبعون الرسول النبي الامي. بس نن دا رحمت د هغه خلکو حصہ ده چې په دې پیغمبر امي نبی صلی الله علیه وسلم پسې روان شي چې ذکر هغه ته په خپل تورات او انجیل کې ملاويږي. نن هم په تورات او انجیل کې ډیر ځای داسې دي چې هغه کې د رسول الله سلام دراتلو باره کې صاف واضح اشاره موجود دي. د دې نه پس بایبل کې هم چې کوم واړه او جدا کتابونه دي په هغه کې ملاويږي. حتی چې د هندوانو کتابونو ویداس کې هم د حضور صلی الله علیه وسلم په باره کې علامات او نشانیان موجود دي. او خاص طور چې کوم نشانیان دي هغه څه دي؟ یأمرهم بالمعروف، هغه ته د نیکۍ حکم کوي، وینهاهم عن المنکر، د بدنۍ منع کوي، ويحل لهم الطيبات، د هغه لپاره پاک څیزونه حلالي، ويحرم عليهم الخبائث، او ناپاک څیزونه حرامي، ويدع عنهم اسرهم، او د هغه نه هغه جرمونه لري کوي کوم چې د هغه د پاسه انبار کړی شوی دي. والاغلال التي كانت عليهم، او هغه بندیزونه پرانځي په کوم کې چې هغه مضبوط تړل شوی دي. یعنی د پخوانی شریعتونو بوج څنګه چې اول دا قانون وو چې نفس په بدله کې نفس، لکه چې څوک بچا قتل کړ نو په بدله کې به لازمی بل کس قتل کول وو، دیت نشو اغشتل کېده. خو رسول الله سلام چې کوم شریعت راوستو نو هغه به معاف کېده هم شي او د دیت سہولت هم شته.
همدغه سي چې د چا په جامو به نجاست ولګېدو نو هغه ځای به د کپړې نه کټکولو په اوبو وینځل پکې نه وو. دا څومره ګرانه وه، ضرور په کپړو جامو سناسخ ولګي. زموږ شریعت کې دا سہولت شو، رخصت شو. هم دې طرف ته اشاره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم چې ټول جهان والو د پاره رحمت په تور راغی او دا غي رحمت یوه حصہ دا و چې تاسو ته داسې دین ملو شوی دی چې کم آسان دی او په هغه عمل د سہولت خبره ده. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. نو کم خلک چې په هغه باندې ایمان وروړي او داغه حمایت او امداد وکړي او په هغه رڼا پسې روان شي کوم چې داغه سره نازله کړي شوی ده، نو هم دغه نجات مونږ والا خلک دي. نو د کامیابی لپاره ضروری ده رسول صلی الله علیه وسلم باندې ایمان، د هغه ادب تعظیم کول، قوت ورکول، مدد کول، چې کم کتاب نازل شوی دی په هغه عمل کول. نور نه مراد کتاب یعنی قران دی. چې کم خلک دا کوي هغه په اصل کې کامیاب دي. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جميعا. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے انسانانو زه تاسو ټول ته د هغه الله تر طرف نه را لېږل شوی پیغمبر یم چې هغه د ځمکې او د اسمانونو د بادشاہي مالک دی. یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم نبوت صرف د خپل زمانه لپاره نه وو، بلکې تر څو چې د دنیا د تر هغه او د ټولو انسانانو د هدایت لپاره را لېږل شوی دی. هغه د ټولو پیغمبر دی او د چا د طرف نه را لېږل شوی دی. دا تعارف دلته په ډیره خشته طریقه شوی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د چا پیغام وروړي دی، د هغه رب چې په لاس کې هم د ځمکې هم د اسمانونو بادشاہي ده. داغه نه بغیر بل خدای نشته او مغه جون ورکي او مغه مرګ راولي. یعنی په دې ځمکه هم هغه تر لګلې او واپس باندې به هم هغه واپس دي. نو اوس د دې پیغمبر دراتلو نه پس سوکا فآمنوا بالله ورسوله، نو ایمان وروړه په الله باندې او دغه رسول باندې، النبی الامي، په هغه نبی باندې چې کم امید چې په خپل لیکل او لوستل نشو کولی. الله تعالی د خپل خاص خزانو نه هغه علم ورکړو، الذي يؤمن بالله وكلماته، چې الله او دغه حکمونه فرمانونه مني. یعنی نبی صلی الله علیه وسلم صرف خلکو ته نه بلکې ځان له هم په دې حقیقتونو ایمان وروړي چې د کم تعلیم هغه نور لور کوي. وتبعوا او په هغه پسې روان شي لعلکم تهتدون، امید دې چې نه غلار به بیا ومومي. ومن قوم موسی امه يهدون بالحق وبه يعدلون. د موسی په قوم کې یو ډله داسې هم و چې د حق مطابق به هدایت کولو او هم د حق مطابق به انصاف کولو. او موږ دا قوم په 12 خاندانونو کې تقسیم کړي وو او د مستقلو ډلو شکل هم ورل ورکړي وو. او هر کله چې د موسی نه خپل قوم او وغختلې نو موږ ورته اشاره وکړه چې فلاني ګټ په خپل همسا وه. نو په هغه سات د هغه ګټ نه 12 چشمې راوتلې او هر ډلې د خپل اوبو وړلو ځای مقرر کړو. موږ په هغه باندې د وریځ سوري وکړو او منسلوام په را نازل کړه. خوري هغه پاکسيزونه کم چې موږ تاسو له درکړي دي، خو د دې نه وروسته چې هغه څه وکړل نو په موږ یې ظلم نه کړو بلکې په خپل ځان باندې ظلم کولو. یاد کا هغه وخت چې هغه ته ویل شوی وو چې دې کلی ته لاړ شي او الته اوسېږي او دا غیر پیداوار نه د خپل رضا مطابق روزي حاصلوي او پتلو کې حتتن وایي او د خار په دروازه کې د سجدې په حالت کې ورننوځي. موږ بس تاسو خطاګانې معاف کو او په نیکانو خلکو به نور فضل وکړو. خو کوم خلک چې په هغه کې ظالمان وو هغه ته چې کوم خبره ویل شوی و هغه بدل کړه او نتیجه دا شو چې موږ د هغه د ظلم په بدله کې په هغه باندې د اسمان نه عذاب راولېګلو. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، او د دوی نه د هغه کلی د حال تاسو هم وکړه چې د سمندر په غاړه آباد وو. بعضي محققینو دا خیال دي چې دا مقام ایلا یا ایلات یا ایلوت وو. دغه ځای کې د اسرائیل یهودي ریاست هم په دې نوم یو بندرګاه جوړ کړی ده. د اردن مشهور بندرګاه عقبه سره نږدې دا ځای راځي. دوی ته هغه واقعه ور یاد کا چې دغه ځای خلکو به د خالی پورز د الله د حکمونو خلاف ورزي کوله او دا چې میان به هم د خالی پورز د هغه مخه ته د ابو سر لراتل او د خالد ورځې نه علاوه په نورو ورځو کې به نه راتل. دا ځکه داسې کېدل چې موږ هغه د نافرمانه کولو په وجه پازمایش کې اچول او دوی ته دا هم ور یاد کا چې هر کله په هغه کې یوې ډلې بل ډلې ته وویل چې تاسو داسې خلکو ته ولې نصیحت کوئ چې هغه خدای هلاک کوي او ورله سخت سزا ورکوي. نو هغه ورله دا جواب ورکړی و چې موږ دا ټول هرڅه ستاسو رب ته د خپل عذر پیش کولو لپاره کوو او په دې امید کوو چې شاید دا خلک د هغه د نافرمانه نه ځان اوساتي. اخر دا چې کله هغه حکمونه بالکل هیر کړل کم چې هغه ته ور یاد کړی شوی وو، نو چې د بدن خلک منې کول مونږ هغه بچ کړل او باقي چې کم ظالمان وو هغه ټولم د نافرمانه کول په وجه په سخت عذاب کې راونیول. بیا چې کله هغه خپل سرکشه سره هغه کارونه شروع کړل د کوم کارونو نه چې هغه منې کړی شوی وو، نو مونږ ورته وویل چې شادوګان شي ذلیل او خوار. دلته د بنی اسرائیل د تاریخ مشهور واقعه بیان کړی دا چې الله تعالی بنی اسرائیل ته لازمه کړی و چې د سبت ورځ د چټي ورځ ده، په دې ورځ به هیڅ کار نه کوي. موږ مسلمانانو لپاره خدای اجازه شته چې د جمعې په ورځ عبادت هم وکړي او چې د جمعې منځ وشي نو خوار شي او د الله فضل تلاش کړي، رزق تلاش کړي. دا هم یو فضل دی. خدا بنی اسرائیل سره نه وو، دینه پته لګي چې زموږ شریعت د هغه د شریعت په مقابله کې آسان دی. الله تعالی هغه منع کړ چې په دې ورځ به هیڅ کار نه کوي. خو د هغه یو ګروپ یا قبيله چې د سمندر غاړې ته آباد وو د هغه روزګار د میانو نیول وو. هغه داسې چال جوړ کړو چې هم د دنیا مطلب پوره شي او هم دا ښکار کی چې موږ خو ډیر وفادار اطاعت گزار یو. په بعض روایتو کې راغلي دي چې دوی به د جمعې په ماښام جال واچولو، د هفته په ورځ به میان راتلل او په جال کې به جمع کېده. د خالی یعنی د سبت ورځ به تیر شو، د اتوار په سحر به ټول میان راوستل. اصل خبره خدا وا چې دغه ورځ میان نیول منو. نو دا د دوی یو چال وو چې دوی الله تعالی له دوکه ورکوله.
خو ولې الله د بندیانو داسې هیلو او چالونو نه واقف نه دي. یو کار چې الله تعالی منې کړی دی د هغه کول ګناوي او انسان په چل ول هغه ځان ته جایز کی او په سرکشي کې نور زیاتې کوي او خیال کوي چې ما هیڅ غلط کار نه دی کړی، نو دا یو بدترین جرم دی. نو الله تعالی په دې جرم کې هغه نه بندران یعنی بيزوګانې شادوګانې جوړ کړي. شادو ته ولې جوړ کړه؟ نور څه ولنه. تاسو ګورئ چې شادو د انسان سره تقریبا یو شان دي، هم جسمانی ساخت د بنی آدم په شان وي او هم دغه شان دوی کې نکالي او هیله سازي ډیره وي. نو څنګه چې د دوی جرم وو هغه شان سزا ورله ملو شو چې انسان د دننه نه دومره بهیس شي چې هغه د الله تعالی اطاعت او نافرمانی کې فرق نشي کولی. د نافرمانی په کار د اطاعت خول او خېږي د الله حکم مسخ کوي، نو بیا د هغه سزا هم دغه شان ده. وای چې د دې قوم درې ډلې جوړ شوي وي، یو هغه چې په خپل د کار کې شامل وو، بل هغه چې غلط کار خو نه کولو خو خاموش وو، دریم هغه چې چا به غلط کار کول والا منکول. نو چې سزا وشوه نو صرف هغه بچ شو چې د ورانی نه خلک منکول، ځکه چې منځګړي چې وو او به سویل چې تاسو داسې کوم ولې منې کوي. واذ قالت امه منهم فاوي کې یوې ډلې بل ډلې ته ویل چې لم تعذون قوما، تاسو داسې خلکو ته ولې نصيحت کوي، الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، چې اوی خدای هلاکي او ورله سخت سزا ورکړي. نو د بدن منې کول والو خلکو ویل ټیک دا چې دوی به نه مني. قالو معذره الى ربكم، نو اوی ورله دا جواب ورکړي و چې مونږ دا ټول هرڅه ستاسو رب ته د خپل عذر پیش کولو لپاره کوو، خو دوی اونې منله، بل دا هم کې دي شي ولعلهم يتقون، او په دې امید کوو چې شاید دا خلک د هغه د نافرمانی نه ځان وساتي. خو چې اوی دا نصيحت هیر کړو نو الله تعالی اوی له سخت سزا ورکړه او شادوګانې ته جوړ کړي. خبره دا ده چې صرف په بنی اسرائیل نه بلکې په موږ هم دا ذمہواری ده. کومه ذمہواری؟ وكذلك جعلناكم امه وسطا كنتم خير امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بحیثیت د امت مونږ کې د هر یو د ذمہواری ده چې په بدیانو ځان نه غلې کو، چې بدی نه ځان هم اوساتو او بدی د ځړنه هم بد وګڼو. ولې چې په یو حدیث کې راځي من رأى منکم منکرا فليغيره بيده، چې تاسو کې څوک څه غلط کار وګوري نو په لاس دې منی کی. لاس د قوت علامت دی، یعنی چې طاقت لري نو قوت دې استعمال کی. فإن لم يستطع، کدا سه نشي کوله نو بلسانی، نو په خله دې ورته وای. کدا همت هم نوي نو زړه کې دې بد وګڼي، چې زړه کې هم بد نه غړي نو دکې بیا زره ایمان هم نشته، ځکه چې د الله نافرمانی ویني ګوري او پاغي مطمئني د هغه د لری کولو څخه کوشش نه کوي. دا د مسلمان کار نشي کېدی، ځکه چې مؤمن خو هغه دی چې په خپل هم د الله د اطاعت لمنډوي او دی له هم فکرمند وي چې د نورو خلکو څه حال دی، ځکه چې ژوند صرف ځان د پاره نه دی. مونږ ګورو چې کم خلک اجتماعي جرایم ته ګوري او د هغه د ختمولو د لپاره کوشش نه کوي، نو چې کله د الله عذاب راشي نو ټول پکې راګیر شي. قرآن پاک یو ځای کې راځي واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، بچ کی ځان د هغه فتنې نه چې د کم ښکار صرف ظالمان نه دي، ځکه چې اورو سره سپګي هم مېده شي چې خرابيان دومره عام شي نو بیا چې د الله تعالی کې راشي نو ټول پکې ونخلي. حدیث دی الله تعالی د خاص خلکو په جرم عام خلکو له سزا نه ورکوي، خو چې د عام خلکو دا حالت شي چې د سترګو وړاندې بدکارونه ویني ګوري او دا طاقت لري چې ناراضګي په ظاهر کوي او بیا هم اظهار نه کوي، نو بیا دغه خلکو دا حال شي چې الله بیا خاص او عام ټول خلک په عذاب کې مبتلا کوي. تاسو ګوري چې دلته د الله یو حکم ملاويږي، په دې حکم د عمل څه طریقه ده. ډیر خلک د دې حکم په طریقه نه پوهیږي او داسې طریقې اختیار کړي چې د هغه نه نور ورانه جوړ شي. مثلا چاله د بخلی طریقه نه ورسي او بخلی شروع کی د هغه بس نتیجه وي چې ټول د خوراک سامان به اسه برباد کی. دغه شان د هر یو کار یو خپل طریقه ده چې انسان بے سوچه امر بالمعروف او نهي عن المنکر شروع کی. قرآن پاک کې یو ځای کې فرمایلی دي سورۃ الحجر کې ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. د خپل رب لارې ته خلق راولي حکمت سره او ښه نصيحت سره. کچره بحث شروع شي یا په دلیل ورکولو کې څه جګړه جوړ شي نو هغه لپاره ښه طریقه اختیار کړي. وجادلهم بالتي هي احسن. عام طور چې مونږه امر بالمعروف او نهي عن المنکر طریقه اختیار کوو نو عموما پکې د غصې اظهار کوو. په دې طریقه بل کس خپل دفاع او بچاو کې راشي او سمې خبرې نه فساد جوړ شي. د دین په نوم فساد خورول یا د دین په نوم خلک جدا کول جګړه کول د عقلمندۍ طریقه نه ده. د نبی طریقه او احکام سنت اختیارول مونږ لپاره بهترینه ده چې هغه به خلکو په کانو وشتل او هغه صلی الله علیه وسلم بورله بیا هم دعا کوله. د طائف واقعا تاسو وړاندې ده. مکه کې دیار لسکاله په سخت ازمایښونو کې تیر کړه، چاته به دعا یا خیره اونکړي، خو چې بل څوک په بدل لیدلې او نفرت یا مقابله ورسره شروع کولې نو نتیجه به سوا یو معاملې به هم نه حل کېده. نن اخر زمونږ امر بالمعروف او نهي عن المنکر ولې کامیاب نه دي، ځکه چې موږ له صحیح طریقه نه راځي او بعض وخت د هغه دور مثالونه خپلو کم وخت چې اسلام په ترکه وو. کله چې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یا د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور وو هغه وخت خو دین په طاقت کې شوی وو، اسلامي ریاست جوړ شوی وو، هغه وخت طریقه مختلفه وه. د امر بالمعروف او نهي عن المنکر هغه طریقه هغه وخت خو فائدمند وه، هغه مثالونه خو موږ هغه وخت قائمول شو چې هغه شان ماحول هم وي. خو چې چرته هډو آغاز یعنی شروع هم نوي شوی چې سره د دین علم نوي خلکو ته پته نه چې څه خدي او بد سدي حلال سدي او حرام څه شيستوي او تاسو شروع وکي د غصې سره نو بل به خبره نه رسي پويږي بنه. نو د دې لپاره په اول قدم خبره ورسوي، په دویم قدم رو نور طریقې اختیار کړئ.
مثلا په جنگ کې چې دشمن نشانه کې اول په نشانه بازی زده کې چې ټوپک نشي چلولې د توري د استعمال چل نه درځي او لاړ شي ودرېږي نو څه نتیجه به وي کې دي شي چې په خپل د هغه ښکار شي او یاد کا هغه وخت کله چې ستارب اعلان وکړ چې هغه به د قیامت پورې مسلسل داسې خلک په بنی اسرائیل باندې مسلط کوي چې هغه له بدترین عذاب ورکړي ان ربک لسریع العقاب یقینا ستارب په سزا ورکولو کې ډیر تیز دی وانه لغفور الرحیم او یقینا هغه معاف کول والا دی او رحم نه هم کار غشتو والا دی موږ هغه په ځمکه کې ټوکړي ټوکړي کړل او په ډیرو قومونو کې تقسیم کړل څه خلک په هغه کې نیکان وو او څه پکې د دینه مختلف وو او موږ به هغه په خو او په بدو حالاتو ازمایل چې شاید هغه واپس شي بنی اسرائیل طرف ته اشاره ده بنی اسرائیل باندې ازمایش او عذاب راغی الته په هغه خو وختونه هم راغلي وو د حسنات یعنی د خوالي حالات په هم راغلي وو که تاسو د بنی اسرائیل تاریخ وګورئ چې د مصر نه وته نه پس دی فلسطین ته داخل شو نو هغه له داود علیه السلام او د سليمان علیه السلام غونته پیغمبران هم راغلي وو او دنیاوی له سره ورته ډیره ترقی هم حاصله شوه و خو چې هغه د پیغمبرانو تعلیمات هیر کړ نو بیا هغه باندې پر لپسې عذابونه راغله کله بخت نصر کله ټیټس چې رومي بادشاہ وو د هغه د سختیانو نشانه وو او کله د مسلمانانو ماتحت شو بیا هغه په مشرقي یورپ کې اقتصادي یعنی د دولت جاله خور کړو نو هټلر هغه تباہ کړ او اوس دوی په ارض مقدس کې راجم شو د ټوله دنیا نه دا ښکاری چې دوی په قوت کې راغله خو دا ممکنه ده چې دوی په اجتماعي تور یعنی په جمع ختم کړي شي نو دلته الله تعالی فرمای چې حسنات او سیئات دوه طریقو باندې دوی ازمایل دوه قسمه حالات پر راغله عذابونه هم راغله او منځ کې خوشحالي هم راغله لعلهم يرجعون شاید چې دوی رجوع وکړي واپس راشي او دین قبول کړي خو او شو بیا د مخکینو نسلونو نارستو دا سنا اهل خلق د هغه په ځای راغلل چې د الله د کتاب وارثان شول او بیا هم د دې معمولی دنیا فائدې راغونډي او وای چې امید دې موږ ته به معافي وکړي شي او که د دنیا دغه مال ورته بیا مخله راځي نو بیا یې په منډه اخلي آیا د دوی نه د کتاب وعده نه د اغشتل شوی چې د الله په نوم باندې هغه خبره وایي چې هغه حق وي او دوی په خپل لستل دي هغه څه چې په کتاب کې دي او الدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون او د اخرت کور خو بهتر دی د هغه خلکو لپاره چې د الله نه یریږي آیا تاسو په دومره خبره هم نه پوهیږئ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين کم خلک چې د کتاب پابندي کوي او مونږ قائم ساتل دي یقینا د داسې نیکانو خلکو اجر به مونږ نه ضایع کوو تاسو ګورئ یمسکون بالکتاب استعماليږي اگر چې د بنی اسرائیل متعلق استعماليږي خدا صرف د هغه اهل کتابو لپاره نه بلکې زمونږ لپاره هم سبق دی د کامیابی لار مونږ ته ښيي کامیابی د چا لپاره هغه لا چې کتاب مضبوط نیول دي او ژوند د کتاب سره تیریږي مسلمان قوم ته چې کوم اولنی سبق دی هغه دی اقرا حدیث دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی صحابه کرام ته چې ګورو نو صرف سړو کې نه بلکې په زنانو کې هم د علم ډیره رڼا و د حضرت عائشه رضی الله عنها مثال زموږ وړاندې دي او ازواج مطهرات یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کور بیبیانې او بیا د هغوی نه پس چې کوم دور وو هغه کې هم نن موږ ګورو چې زنانه خو څه چې نارینه هم د یمسکون بالکتاب د صفت نه خالی شو د دنیا غټي غټي ډیګریانې خوشته خدای الله د کتاب بنیادی علم هم نشته نو چې د کتاب نه خبر نه یې نو بیا چې د چا د طرف نه کتاب دی د هغه په لار به څنګه روانېږي چې تاسو سره د یو خار نقشه نه وي نو هغه خار کې خو به بندر وشي نو د دې ژوند غډي وډي لارې او پیچیده سفر د قران د رڼا نه بغیر څنګه کېدی شي دا داسې کتاب نه دی چې صرف رمضان کې یو ځل د تلاوت وکړو یا په کال کې یو ځل ولوستو دا هغه کتاب دی چې دې سره به موږ ټول ژوند تیرو او د پیدایش نه تر مرګ پورې دا کتاب او د دې علم موږ سره پکار دی او هم دې ته یمسکون بالکتاب وي دوی ته هغه وخت هم سیاد دی کله چې موږ غر اوخزولو او په دوی باندې داسې راخور کړو لکه چې هغه یو چترای و نتقنل جبل د نتق د لفظ د کنستل د پاره استعماليږي ځکه چې خورونه خو په ځمکه کې خخ دي د میخونو په شان نو کوه تورې د ځمکې نه راوېستو او د دوی په سره معلق کړو څنګه چې چترای وي او دوی دا ګمان کولو چې غر په دوی باندې را روان دي او په هغه وخت کې موږ دوی ته ویلي و چې کم کتاب موږ تاسو له درکو هغه مضبوط ونیسئ او څه چې په دې کې لیکلي دي هغه یاد ساتئ امید دی چې تاسو د غلط رفتار نه بچئ سوال دا پیدا کیږي چې الله تعالی خو په خپل بندیانو جبر نه کوي نو ولې دا غوي په سر غر معلق کړو او کتاب ورکړو اصل کې اول وای کړو بیا په هر طریقه پوي کړو چې دې کتاب د پاره شوق پیدا شي خو هغه کتاب ته توجه ونکړه نو اخري کار هم دا غوي د فائدې لپاره چې غره په دغه شان معلق کړو او کتاب ورکړو عام ژوند کې هم تاسو ګوري چې خپل بچو ته خبره کوي اولې په یو رنگ پوي کوي په مینا باندې بیا ورته غوسو کوي خو چې بچي نه مني نو بیا د سزا یې هم ورکوي چې دا شی ستاسو فائدې دی دا اوکا وړک دارو پر رضا نه خوري نو موږ څه کوو پوزه ورل بند کو لاسونه ورل اونیسو او په زور ورل دوايي ورکو ولې چې تاسو ته پته ده چې هم دې کې ماشوم ته صحت او فائدہ ده نو دا ظلم خو نه دی خیر خواهی ده نو الله تعالی اخري درجه پورې د اوی خیر خواهی کوله خو اوی نه پویدل واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا او اے نبی خلکو ته وریاد کا هغه وخت کله چې ستارب د بنی آدم د شاګانو نه د اوی نسلونه راوخ کلیو یعنی حضرت آدم چې پیدا شو بیا د اوی اولاد او بیا مخکې نور
نسل در نسل چې تر قیامت څومره خلک راتلل وو د هغوی روحونه پیدا شو او هغوی یې په خپل نفسونو باندې گواهان کړي وو او دا تاسو ته کړي وو چې آیا زه ستاسو رب نه یم هغوی وویل ضرور هم ته زموږ رب یې موږ په دې گواهی کوو چې هغه وخت هر چا خپل رب وپیژندو او گواهی ورکړه دا پہچان یعنی پیژندل د انسان په فطرت کې شامل کړي شو داخل کړي شو دا مونږه د دې لپاره داسې وکړل چې چرته د قیامت په ورځ تاسو دا اونوایي چې مونږ خو د دې خبرې نه خبر وو یا دا اونوایي چې شرک خو زمونږ پلار نیکه زمونږ نه مخکې شروع کړي وو او مونږ خو رستو د هغوی د نسل نه پیدا شو نو ولې ته مونږ په هغه ګناه کې رانیسې کوم چې غلط کارو خلکو کړي وو ګوري په دې طریقه مونږ نه واضحه پیش کو او د دې لپاره پیش کو چې دا خلک واپس راشي په دې سلسله د خبرې وضاحت کې د ابي ابن کعب یو روایت دی چې د رسول الله سلام نه بیان کړی دی فرمایي الله تعالی ټول راجمع کړ او د هغه یو قسم او د یو دور خلک په جدا ګرو یعنی د ډلې په شکل کې کړو هغه له انساني شکل او د خبرو قوت ورکړو او بیا هغه نه واده واغشتله هغه په ځان باندې گواه کړل او تاسو ته وکړو چې زه ستاسو رب نه یم هغه ارز وکړو ضرور هم ته زموږ رب الله تعالی او فرمایي زه په تاسو زمکه او اسمان ټول او تاسو پلار آدم په تاسو باندې گواه کوم چې تاسو د قیامت په ورځ دا اونوایي چې مونږ ته خو دا علم اډو نه وو